افغان ځواکونو یو ځل بیا پر طالبانو ډېر سخت عملیات ترسره کړي دي. چیرته یې عملیات کړي دي، څومره تلفات یې طالبانو ته اړولي دي، جزئیات یې په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. لومړی خبر دا دی چې افغان ځواکونو د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د پاکستان د قومندان ملنګ ګروپ پورې تړلی او طالب عبدالعزیز توزاخیل وژلی دی. نوموړی د جنوبي وزیرستان د واڼه بازار شولام سیمه اوسیدونکی دی چې د پېښور په کوړه خټک سیمه کې زده کړې کړې وې او افغانستان ته د جګړې لپاره رالېږل شوی و. بلخوا افغان ځواکونو په غزني ولایت کې هم پاکستانی ترهګر یونس یارګل خیل وژلی دی. نوموړي د جنوبي وزیرستان د برمل سیمې اوسیدونکی و چې څه موده وړاندې افغانستان ته د جګړې لپاره راغلی و او پرون یې جنازه په اعظم ورسک سیمه کې واخیستل شوه. بلخوا په تیرو 4 ساعتونو کې افغان ځواکونو 152 طالبان وژلي. افغان ځواکونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې پر طالبانو چڼیز عملیات، هوایي بریدونو او له یادې ډلې سره مخامخ جګړه ترسره کړې ده چې په ترڅ کې 226 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې افغان ځواکونو په لغمان، غزني، لوګر، پکتیکا، میدان وردګ، کندهار، زابل، کندوز او تخار ولایتونو کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي دي چې په پایله کې د یادې ډلې 152 غړي وژل شوي او 4 بیا نور ټپیان شوي دي. د سرچینې په خبره په دغه راز په یادو عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي او د یادې ډلې له لوري 14 هغه ماینونه چې د عامو خلکو په لویو لارو کې ځای پر ځای شوي وو هم د افغان ځواکونو له لوري له منځه یوړل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.